د نن یکشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره د روسیې د دفاع وزیر سرګي شایګون هغه څرګندونې ردوي چې ګواکې له افغانستان څخه وسلوالې ډلې د منځنۍ اسیا هیوادونو امنیت ته لوی ګواښ پیښوي. د ارشاد حج او اوقاف سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نور محمد ثاقب د دې وزارت د کلني راپور په خبري غونډه کې ویلي چې سږکال د اسلامي امارت په غوښتنه د سعودي عربستان حکومت له لورې افغانستان ته د حاجیانو سهمیه له 14,582 څخه 10,000 ته لوړه شوې ده. زیاتوي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لیږد قرارداد مو د کام ایر هوایي شرکت سره لاسلیک کړ. تېره ورځ اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او کراچۍ کې د هیواد جنرال قلچرګرۍ د هلو ځلو په ترڅ کې د پاکستان د سند ایالت له زندانونو څخه 50 تن افغانان آزاد او په دولتي لګښت خپل هیواد ته راستانه شول. ستره محکمه وایي د میدان وردګ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې د 93 دوسیو پر حل او فصل سربیره 71 وثیقې هم اجرا کړي دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت وایي د اقتصادي کمیسیون په اخیری نوبتي ناسته کې د 14 مریض کار لپاره د کوچنیو متشبثینو د ملاتړ په موخه د اصنافو د ثابت مالیې نورم له 1.5 څخه 0.5 سلنې ته راکم شو. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي 13 ورځ د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار امیر شهید بڼ کې د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې د ثور اتمه د مجاهدینو د بری 11مه کلیزه د یوې سترې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون مطبوعاتي مسؤل مولوي احمد الله وثیق وایي له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون له لارې هیواد ته راستنېدونکو ته د خوندیتوب کارتونه ورکول کیږي چې پر اساس د عادي افغانانو په څیر ژوند کولی شي. ښاغلی وثیق زیاتوي هیواد ته پر راستنه شویو شخصیتونو کوم محدودیت نه دی وضع شوی.